به د لایف یوه لحظه شاید کتلی وي، لیدونکو به هم لیدلی وي. رحمت نبیل د شمشاد سره لګیا ده، داسې لګیا ده لکه شراب چې وهلي وي. همدا اوس تازه شراب وهلي وي، د شرابو د نشې نه راپورته شوی وي او ډېر مړې سترګې نیولې دي او ډېر په ذلت کې لګیا ده. علت دا ده چې د ده څېره ملت ته رسوا شوه، د ده اصلي شکل ولس ته څرګند شو چې دا سړی د سولې څومره کلک دشمن ده او د هیواد نه د انګریزانو د وتلو څومره سخت په اندېښنه کې کړی ده او دی په افغانستان کې د خراسان یعنې که دته د داعش د خراسان څانګې مشر ووایو مبالغه به نه وي چې دا سړی په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ده. دی په کابل کې د ترور او د عام افغانانو د وژنې پلانونه عملي کوي. دی مبین صاحب دی لګیا ده اوس خبرې کوي. ما یوه لحظه د ده خبرې ولیدې. دی وایي چې د جیش محمد او د لشکر طیبه او فلان او فلان او حقانی ډله فلان دا ډېر کسان یاد کړله، ډېرې زیاتې ډلې یاد کړي چې دا ټوله ډلې او داعش سره یو دي. د ده تعبیر هم ډېر عجیبه و، د لاسونو کې ګوتې سره ورته کړې. دا تعبیر هم داسې ګونګ تعبیر و لکه یو چا چې په مرۍ کې نیولی وي یا لکه ډېر د فشار لاندې چې یو غږیږي خبرې کوي. ډېر یعنې تاسې کله د ده مرکه تاسې وګورئ، د ده د شکل نه تاسې معلومولی شئ چې سړی څومره د فشار لاندې ده او څومره دی د روحي فشار لاندې ده. داسې معلومیږي لکه بیخي شراب چې وهلي وي، نشوي بیخي داسې معلومیږي دا سړی. علت دا ده چې دا سړی غواړي د افغانانو په سترګو کې خاورې واچوي. یعنې دا خو ډېر روڼ حقیقت دی چې داعش او جیش محمد او لشکر طیبه دا جلا جلا ډلې دي، بلکې داعش د هغوی تکفیر کوي، هغه کافر بولي، هغه کافر بولي، په مطلق ډول اعلان کوي هغه کافر بولي. او دا سړی دومره دا ولس ته دومره احمق ښکاري، دا ولس ته دومره کمعقل او بېوقوف ښکاري چې دی هغه هم د داعش یوه برخه بولي. حال دا چې داعشي فکر چې دا داعش هغې باندې د کفر حکم کوي، هغه کافر بولي. خو د دې سړي تحلیل دومره د واقعیتونو د ولس د پوهاوي نه ډېر لرې ده او دومره دی لرې لرې لګیا ده. نو الله دې تا سره ښه وکړي. همداسې په ورو ورو مخکې ځو تر هغو پورې اورېدونکي م راخلو، دوی نظرونه م واخلو، نوې خبرې مخې ته راځي، ټولو ته به جواب ورکوو. خان وروره مهرباني وکړه. السلام علیکم. قاري صاحب مخکې له دې چې دا خان ته د خبرو وخت ورکړو، اروپایي ساکشویان دومره مجبوره سوي دي، بېګا یو لایف خپرونې ته ملګرو ډېر خواهش ووایي ته راسه خیر ده. مال راځه تاسو هر چېرته موږ خدمت لپاره تیار یو. یو سړی پکې راغی ساکشوی، بیا ماته په نوم اخیستلي د ټولو نومونه واخیسته، بیا قطر دفتر او بیا شیخ صاحب وایي د دې ټولو دا او دا او دا داسې ښه لغړې کنځلې وکړلې. ما ورته ویل ته د کور ته لاړ شه، هغه مورکۍ مخ دی ورته داسې مخامخ شه ورسره ویې ګوره. همداسې زه یوه مور لرم، همداسې ته خور لرې زه یم لرم. زه تا ته کنځلې نه کوم ځکه ما ته خپله مور مخې ته درېږي. زه هره ورځ خپل مور وینم، نو تا مور څنګه یاد کړم. بیا دوی دا جای کټ کړی ده، بیا ډېرو مشهوره ساکشویانو په خپلو پیجو اچولی دغه کنځلې، وایي مبین ته یې سخت عزت ورکړی. تاسو ګوره دومره مجبوره شولئ، دومره بد اخلاقه شوئ چې د پښتون راویښ شه په نامه یو پیج راجګېږي، کنځلې نشروي او په هغه افتخار کوي، په هغه باندې فخر کوي چې وګوره. مبین صاحب ګورئ د اولې ورځې نه ما مخکې هم ویلي وو، دا ډېره مشهوره معروفه خبره ده چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دا چې د ارګ له لوري خلکو ته په کنځلو تنخواوې ورکول کېږي. د دې خلکو ته په همدې کنځلو تنخوا ورکول کېږي. دوی د استدلال دپاره څه لري؟ دوی خو اسلام دپاره دا هم نشي ویلی چې موږ د اسلام دپاره جنګ کوو یا د اسلام غم را سره ده. د وطن خبره هم نشي کولی، د هیواد خبره هم نشي کولی، د آبادۍ خبره هم نشي کولی، د ترقۍ خبره هم نشي کولی، د هوایي دهلیزونو خبرې هم ختم شوې، د پروژو خبرې، د بندونو خبرې هم ختم شوې، نور دوی ته بل شی ورپاتې نه دي. دغه خیاطانو ته، دغه امریکایي ګوډاګیانو ته بل شی ورپاتې نه دی پرته له کنځلو. هغوی ته یوازې کنځل ورپاتې، ځکه په دې 15 کلنه دوره کې هر څه تېر شولو. د غني هغه جعلي هغه نمایشي کړنې، هغه نمایشي انځورونه چې د دوبۍ نه به را روانو په یوه
د سورلۍ په الوتکه کې به عکسونه وایستله، هغه خبرې هم تېرې شوې. بیا به یو ولایت ته لاړل، ته به یو هوایي دهلیز خلاص کړو، هغه خبرې هم تېرې شوې. بیا به د قندهار انار اروپا ته لېږل، هغه خبرې هم تېرې شوې. بیا به د شي ته وایي دا د هغه پروژه به یې خلاص کړه، دا خبرې هم تېرې شوې. دوباره یې هسپتالونه روغتونونه خلاص کړل، د هغې پرانیسته یې وکړه، هغه خبرې هم تېرې شوې. د ملي وحدت حکومت د پاسه بل حکومت جوړ کړو، په ډېره سپین سترګۍ، په ډېره بې شرمۍ، په ټولو خپلو خبرو بې ادبي معاف بولې وکولې، هغه خبرې هم تېرې شوې. د پښتو په نوم یې نارې وهلې چې موږ د پښتنو مشر د پښتنو حقوق ضایع شوي دي، هغه خبرې هم تېرې شوې. هر څه تېر شول. اوس دوی ته بل شی ورپاتې نه ده پرته له کنځلو نه، پرته له دې نه چې دوی کنځل وکوي. خو د موږ ځواب دوی ته د کنځلو په مقابل کې کنځل نه دي. د موږ ځواب دوی ته حکیمانه ده، د موږ ځواب دوی ته په منطق ده، د موږ ځواب دوی ته په دلیل ده. دوی که کنځل کوي، موږ دوی ته ځواب ورکوو په منطق، په عقل. دوی نه بیا موږ غوښتنه کوو چې وروره ته به د ډالرو نشه کړی وي، ته بیا هم موږ وایو چې وروره ته به ډالرو نشه کړی وي، ته به غولیدلی وي، ته به د بل شي په نشه کې یې، خو دا د خپل عقل ځای ته راوله. دا زما خبرې په عقل واوره، په فکر یې واوره، په سوچ یې واوره. دغه شیان تا ته ګټه نه درکوي. دا پخوانیو خلکو ته هم ګټه یې ورنه کړه. هغه خلک چې هغه د روسانو مزدوران وو، دا د نجیبګاو پلویان چې تاسې څومره ووینئ، هغې سره چې ته څنګه مخامخ شې، هغه به تا ته کنځل کوي. ځکه دا د نجیب نه دوی ته په میراث پاتې دي. د نجیب اخلاق هم دا وو. نجیب ډېر په بد اخلاقۍ مشهور و، ډېر په بدتمیزۍ مشهور و. هغه یو بد اخلاقه، بد کلتوره، فاحش سړی و. د هغې پلویانو کې هم اثر دا ده چې څنګه ته د دوی سره مخامخ شې، هغه تا ته فوراً د خور و مور کنځل شروع کړي. هغه تا ته د خور و مور کنځل کوي. نو کنځل خو کمال نه ده. ته 100 کنځل دلته وکوه، 1000 کنځل وکوه، نو خو دا لیدونکي اورېدونکي هم قضاوت کوي چې ته څومره ښکلی وبرېښېدې، څومره یعنې ستا حیثیت معلوم شو. دا ټولو لیدونکو اورېدونکو ته ستا کورنۍ تربیه معلومه شو چې تا ته مور و پلار څه درښیلي دي، څه یې در زده کړي دي، څه تربیه یې تا ته په کور کې درکړې ده، او څومره ته ټیټ لوی شوی یې، او ته څومره پست روزل شوی یې، څومره ستا په روزنه کې ناغېړي شوې ده، څومره ستا مور او پلار ستا سره جفا کړې ده چې ته یې دغه شان روزلی یې. زاهد محمد خیل وروره مهرباني وکړئ. زاهد محمد خیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کاری سعید خوستی، ما یو خبره ده کنه، پښتنه مې دغه شه مبین نه پوه سولې، ما تاسو ډېرې ویډیوګانې کتلې پوه سولې، هلته بس ده به نارې ووهلې سوسیال خارخه. دی ما ډېر ناوله پښتنه کوم، ما ډېر کوشش وکړ چې تاسې هغه ته رسم، خو ما بس نه اخیستلم. خدای واوړه کې پښتنه ده، آیا موږ دلته راغلي یو پوه سولې، زه خپله یو افغان، ما تقریبا 45 کاله کېږي، زه خپل دلته کار کوم، آیا دا جایزه ده که نه جایزه ده؟ نه زاهد محمد خیل صاحب، زاهد محمد خیل صاحب دا خبره څو وارې موږ په لایفونو کې واضحه کړې ده چې د سوسیال خورو نه، د سکشویانو نه، د کلیسا مزدورانو نه، د دغه خلکو نه هدف د موږ عام افغانان نه دي. موږ په اروپا کې، په د اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې ډېر با درکه با احساسه افغانان لرو. داسې افغانان لرو چې هغې په اسلام زړه خوږېږي، په وطن زړه خوږېږي. دغه هیوادونو کې د موږ افغانان د موږ سره کومکونه کوي، د موږ سره مرستې کوي، د موږ سره دوی د موږ تمویل کوي، دوی د موږ سره ډېرې کلکه همکاري کوي. الله دې دوی ته اجر ورکړي. هغه د موږ په څېر خلک دي، د موږ په څېر مجاهدین دي. موږ دوی ته مجاهدین وایو. دوی د موږ سره په جهاد کې برخه لري، دوی د موږ سره کومکونه کوي. هغه خلک د هدف نه ده. هدف د خلکو نه یوازې هغه خلک دي چې هغه د هیواد نه د ترجمان یا د امریکایي مزدور په حیث تښتېدلی ده، یا د امریکایانو ترجمان و، یا د امریکایانو ملګری و، د امریکایانو سره بیس کې په کمپ کې مزدور و. هغه د دې ځای نه تښتېدلی ده، هغه د دې ځای نه تښتېدلی ده. د هغه اروپا نه دی اوس لګیا ده، د افغانانو دین ته توهین کوي، د افغانانو کلتور ته توهین کوي، د مسلمانانو مقدساتو ته توهین کوي. هغه خلک د موږ هدف دي، عام افغانان د موږ هدف نه دي. هلته د موږ ډېر ښه افغانان اوسېږي، ستاسې په څېر افغانان اوسېږي. ته یو ښه سړی یې، مسلمان یې، افغان یې، د موږ ورور یې. خان وروره تاسو مهرباني وکړئ. خان ورور مهرباني وکړه.
ملګرو سټوډیو کوشش وکړئ چې سټوډیو ډېره مه ډکوئ لرې خلاص پرې ووځه ته الو اجازه ده چې خبرې وکړو مهرباني وکړئ قاری صاحب سلام علیکم مبین صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله اول خو چې دا چا دا کنځا کړي دي پرونه ویډیو مونږ هم ولید اول خو غول خوړلې دي هر چا چې کړي دي پاتې شو قاری صاحب تاسو ویلي دي چې د نجیب طرفداران چې هر څوک دي هغه ټول کنځلمان دي انوم هم تاسو دلته تغییر کړی دا ور باندې وملیکه نجیب گاو ښه کارم نه نه دا کمپیوټر ته مات نه مونږ ته کړه هغه نور جارم کړی ښه کارم کړی زه د نجیب ما په نجیب باندې